الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دا اللہ پاک بیشمیرا انعامات و احسانات تھی دے بیشمیرا نعمتنا و احساناتو کے دا اللہ دا احسان چی منگے دا نشنا اشتکڑی پیدا نو نشو دنیا تے راوستلو اشتیے کو که نشو نو دا نور نعمتنا و احسانات براباند چرت شوی خو چشتیے کرو نو اسی راباند نعمتنا و احسانات بیشمیر کری دشتکی دو نپس دویم نعمت دار چی دا انسان پا شکل کی پیدا کرو کچرے اللہ پا بل شکل کی منگ پیدا کرو نو منگ سکولی شو یا دا منگ مور پلار سکولی شو نو دام دا اللہ احسان دے چی انسانی شکل ارا کرے پا انسانی شکل کے بیا دا مسلمانے نعمت کہ اللہ من مسلمانان پیدا کو دے عظیم نعمت رابا نکلے دے و مسلمانان دا حضرت آدم علیہ السلام نا تر قیامت پورے قدیر دی و پدے کہ دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا امت کے پیدا کول دا سلوے نعمت تی چی دے دا پارا پیغمبرانو پا دعاگانے کولے پا منگ دا نبی اخیر زمان صلی اللہ علیہ وسلم پا امت کے راولا دا پیغمبر علیہ السلام شان مبارک دا ہر چانا اللہ اچت پیدا کرے دے او دا ایمان کم درجہ چی اللہ پاک پیغمبر علیہ السلام نور کرے دے نو دغا درجہ بل چالن نور کرے دا پیغمبر علیہ السلام پزل مبارک کی دا ایمان چی کم رانا دا دا دینور نا دیر دیر تیز رانا دا او دا طولی دنیا پا دی مسلمانانو کے فضل کے چکم ایمان دے نو دا دا پیغمبر علیہ السلام دا آفتاب نبوت دا غین راسی یو معمولی غندی رنا دا یو کزلت رسی دلی دا یو معمولی غندی شعار رسی دلی دا نو ہر مسلمان نا دا خپل زان نا دا خپل زان دا پیجنگلونا زیادہ پیجنگلو دا پیغمبر علیہ السلام پکار دا چی پیغمبر علیہ السلام او پیجنی یو سڑے دے اڈوزان اون پیجنی چی زسو کے خدا دے او پیجنی چی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ رسول دے دا دے خامقا او پیجنی زان دے اڈون پیجنی چی زسو کے
خپل مور پلار دی اړو چاته معلوم نه وي خپل شجر نسب دی ورته اړو معلوم نه وي دغه ضروري نه ده خو دا خبره ضروري ده چې دی د پیغمبر علیه السلام وپېژني نو چې چا پیغمبر علیه السلام نه دی پېژندلی نو دک ایمان د کمې پاتې شو الحمدلله داسې مختصر ټول مسلمانان پوهېږي چې محمد رسول الله محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی په دې ټوله دنیا کې د حضرت آدم علیه السلام نه تر قیامته پورې انسانان پیدا شوي او پیدا کېږي به په دې کې قبیلې دي خاندانونه دي پکې نو په تمامو قبیلو کې او خاندانونو کې د ټولو نه زیات بهترین اوچت خاندان چې دی هغه قریش دی د پیغمبر علیه السلام خاندان لقد جاءکم رسول من انفسکم قرآن شریف کې زمونږ د قرآن شریف کې چې موږ تلاوت کوو نو موږ دقسې وایو چې لقد جاءکم رسول من انفسکم خو په دې کې یو قرائت دی من انفسکم انفس په ځای باندې انفس په دغه قرائت باندې معنا دا جوړیږي چې لقد جاءکم په تحقیق سره راغلی دی تاسو ته رسول یو پیغمبر من انفسکم چې هغه په تاسو ټولو کې د ټولو نه زیات نفیس او عمده دی من انفسکم ستاسو د نفسونو نه دی ستاسو د انسانانو نه دی د پیریانو نه دی د فرشتو نه دی د انسانانو نه دی دا د انفسکم مطلب شو او د انفسکم د دې مطلب دا دی چې په ټولو کې د ټولو نه زیات عمده دی نفیس عمده ترین نو واقعي الله پاک پیغمبر علیه السلام د تمام دنیا د انسانانو نه بهترین پیدا کړی دی ډېر خشته پیدا کړی خاندان قریش دی قریشو ته قریش ولی وی قرش د یو حیوان نوم دی په سمندر کې اوسیږي او هغه له الله دومره زیات قوت ورکړی دی چې په کوم حیوان باندې حمله کوي نو دی به پې خامخا زوروري او که د تمام دنیا د حیوانات په هغه حمله کوي نو یو به هم پې غالب نشي نو دغه قرش نومې حیوان په تمامو حیواناتو ډېر زیات بهادر او قوتناک دی او که د چا د خوړلو اراده وکړي نو یو بڼه به هم ترې نه پاتې نشي که قرش په یو حیوان باندې حمله کوي نو ټول به وخوري یو پوټی به هم ترې پاتې نشي یعنې ډېر قوت والا او غالب دی په تمامو حیواناتو باندې د دې وجې نه قریشو ته قریش ویل کېږي چې دا په تمام عربو کې د ټولو نه زیات قوت والا غلبې والا بهادر ځکه قریش نومېږي د پیغمبر علیه السلام د پلار نیکه قرنیکه سلسله بخاری شریف کې 21 نیکونه ذکر شوي دي معد ابن عدنان پورې عدنان 21م نیکه د پیغمبر علیه السلام دی د دې نه اخواته شجر نسب چې دی نه هغه تاریخ والا به لیکلي وي او قرآن او حدیث مخکې بیان نه دی کړی د نوح علیه السلام طوفان کې شجر نسب چې څنګه خلق لو شوي دي نو هغه شجر نسب هم ګډوډ شوي دي زمونږ د دین کتابونه لیکي وي د معد ابن عدنان نه اقوا که څوک آدم علیه السلام پورې خپل شجر نسب رسوي چې زه د آدم علیه السلام په اولاد کې مو د دې نه مخکې رسي وی کذبن الصابون د علم نسب خاوندان مخکې دروغ وایي نور شجر نسب مخکې معلوم نه دی زمونږ د پیغمبر علیه السلام خاندان د حضرت آدم علیه السلام نه تر د پیغمبر علیه السلام پورې ټول پاکان تیر شوي دي
بد کردار پکې څوک نشته دی. داسې د هر پیغمبر شجر نسب چې وګورئ نو په هغې کې به بد کرداره هېڅ څوک هم نه نارینا زنانا بدکاری والا پکې یو هم نشته دی. خدای پاک د تمامو پیغمبرانو خاندانونه محفوظ ساتلی دي. د سخر خواخې د طرف نه هم پاک او د خپل طرف نه هم پاک. بد کردار پکې نشته دی. کفر به پکې راغلی وي خو ګورې بدکاري به پکې نه راغلی. د ابراهیم علیه السلام پلار آزر کافر و خو زناکار نو بد کردار نو. نو د پیغمبرانو خاندانونه الله محفوظ کړي دي. صرف یهود لعنتی قوم دی چې هغوی د عیسی علیه السلام مور بیبي ته بد نسبت کړی دی او په قرآن کې په واضحه الفاظو کې د هغې صفی الله کړې ده چې د عیسی علیه السلام مور بیبي پاکه وه. نو د یو پیغمبر خاندان هم په بدکارۍ داغدار نه دي. د پیغمبر علیه السلام په ښکلي خاندان کې قریشو کې پیدا شوی دی. د پیغمبر علیه السلام نیکه هاشم چې دا په عربو کې ډېر عزت والا شخصیت و او د هاشم له خدای پاک پویه زیاته ورکړې وه. د مکې مکرمې خلک دا په داسې ځمکه کې پراته دي چې په هغې کې هیڅ هم نشته، پټي نشته، باغونه نشته، کوی پکې نشته، یو د زمزم کوی دی بل نشته، نهرونه چینې مینې هیڅ هم نشته. او چکړه ځمکه ده. تجارتونه هم پکې نه. نو د پیغمبر علیه السلام نیکه هاشم شام طرف ته تجارت شروع کړ او یمن طرف ته. شام یخه علاقه وه. نو په اوړي کې به قافله د مکې نه روانه شول، هلته به لاړل شام. یمن ګرم دی، په ژمي کې به یمن ته لاړل. نو په کال کې 2 تجارتي قافلې دا د پیغمبر علیه السلام نیکه شروع کړي دي او په هغې باندې بیا به د عربو ډېر لوی کار کېده. د هغه ځای نه مال تجارت به یې دلته راوړو، دې ځای نه هلته، دې وړلو راوړلو کې عربو ته ډېر لوی خیر رسېدلی. او په مکه کې ګیر چاپېره څو ځله قات راغلی. د چې قات به راغی هر سړی ځان له نهر به و، خپل ځان به یې نشي پوره کولی، بل له به څه ورکړي. د پیغمبر علیه السلام نیکه هاشم هغه خپل اوښان حلال کړل، هغه به یې پاخه کړل او د غوښې په ښوروا کې به یې د غنمو ډوډۍ پسته کړله، چوري به یې کړله او ټولو خلکو ته یې راځئ خورئ. د غوښې په ښوروا کې د غنمو ډوډۍ ماتول او هغه خوړل دا د عربو محبوب ترین طعام دی، ښکلی طعام. او د پیغمبر علیه السلام هم دا طعام خوښ و. عایشه بیبي د پیغمبر علیه السلام بیبي ده، بیبیانې نورې هم وي، خو په دې ټولو کې د زړه هغه مینه قدرتي عایشې بیبي سره زیاته وه. یو ځل تشبیه ورکوله، وی عایشه مې په ټولو بیبیانو کې داسې خوښه ده لکه په طعامونو کې چې ثرید مې خوښه دی. ثرید دغه ښوروا کې د غوښې ښوروا کې ماته شوې ډوډۍ. نو دا محبوب ترین طعام د عربو. نو د پیغمبر علیه السلام نیکه هاشم ده به د غوښې په ښوروا کې ډوډۍ ماته کړه، څو ځله په ټولو عربو به دا طعام خوړل، ډېر زیات سخي و. هاشم واده وکړ او د هغې نه پس الله پاک بچي ورکړي دي. نو په بچو کې یو عبدالمطلب دی. عبدالمطلب چې پیدا شو
د پیغمبر علیه السلام د پلار پلار دی چې دی پیدا شو نو د سر په ویښتو کې سپین ویښتو دې سپینوالي ته چې وکتل نو شیبة الحمد نوم یې ورله کېښود شیبة الحمد شیبه سپینو ویښتو ته وي د سر ویښتې سپینو نو د عبدالمطلب خپل نوم شیبة الحمد دی او د ده مور د مدینې منورې وه هاشم بابا د مکې مکرمې دی خو مور بیبي یې د مدینې منورې ده مکه او مدینه د ډېر وخت نه خدای پاک یو ځای کړي دي رشتې او تعلقات د پخوا نه وو د دواړو جهانو سردار په دواړو ځایونو کې الله پاک راولي نو د پخوا نه رشتې به له جوړې کړي دي نو شیبة الحمد یتیم شو هاشم بابا وفات شو نو خپل مور سره مدینه منورې ته تللی هلته کې ورکوټوالي کې داسې لږ ښه شو نو تره ورپسې لاړه د ترې نوم دی مطلب دا خپل ورواره مکې مکرمې ته راولي ورپسې لاړو دی یې راوستو نو د ده جامې خیرنې وې شیبة الحمد جامې خیرنې وې او د یتیمې هوا پې لګېدلې وه مکې مکرمې ته چې رانږدې شو نو ځان پسې یې په اوښ سور کړی و یو سړی وله مخې له راغی وی مطلبه دا شاته د پسې څوک ناست دی نو د حیا د وجې نه یې وی دا زما غلام دی ځکه جامې یې خیرنې وې خړه پړو نو دی نه وی چې ورواره مې دی وی دا زما غلام دی نو په عبدالمطلب باندې یاد شو د مطلب غلام خپل نوم خو دا نه دی چې دا مطلب غلام شیبة الحمد نومې دی نو مطلب چې مکې مکرمې ته راورسېده نو د خپل ورواره د ښکلې جامو انتظام یې وکړ خشته جامې وله جوړې کړلې پاک صاف یې کړ او ښکلې جامې ورته واغوستې او ټولو خلکو ته خو دا زما ورواره دی اول یې غلام ځکه ویو چې هغه وخت کې خړ خړو جامې یې خیرنې وې نو د حیا د وجې دا مې غلام دی خو بیا اعلان وکړ دا زما ورواره دی مشران ټول ښکلې خلک وو ورپسې عبدالمطلب چې خپل نوم یې شیبة الحمد دی په مکه مکرمه کې ډېر ښکلي نوم یې پرېښود مشري ورته حواله شوله د غیر چاپېره د ټولو علاقو مشر شو فیصلې به یې کولې سخاوت هم پکې ډېر زیات اسماعیل علیه السلام د مکې مکرمې په دې خشک بیابان کې د خپلې مور بیبي سره ابراهیم علیه السلام پرېښو د الله په حکم باندې او معجزه وه په دغه لق و دق میدان کې د زمزم چینه خدای پاک راایستې وه او هاجري بیبي خپله قبضه کې هغه چینه اخیستې وه بیا جرهم قبیله د یمن نه خاص را په مخه کړي قافله را روانه وه چې دغه ځای کې مرغۍ ولیدې پوه شو چې مرغۍ اوبو له کوزېږي دغه ځای کې اوبه شته نو د اوبو په تکل کې راغلل د بیت الله خواته دغه وخت کې بیت الله آبادي نه وه خو چې اوبو له راورسېدل هاجري بیبي ورته اواز ورکړه اوبه ګورې زما دي تاسو که دلته دیره کېږئ دیره شئ خو ګورې اوبه زما دي هغوی ورته زه اوبه دې ستا وي خو موږ دیره کېږو ته به موږ له اوبه راکې موږ به تا له نور د خوراک څیزونه درکوو تبادله شروع شوله د مکې مکرمې ښار الله آباد کړ اسماعیل علیه السلام زلمی شو دغه جرهم قبیله کې واده وکړو خدای پاک خاندان زیاتو بیا موده ډېره تېره شوله اسماعیل علیه السلام وفات شو جرهم قبیله هغوی حکومت اقتدار واخیسته او د اسماعیل علیه السلام خاندان
په زور ظلم یې مجبور کړ چې مکه پرېږدي. خو جرهم قبیلې ظلمونه شروع کړل. نو د ظلمونو د لاسه خلک تنګ شو، عرب قبایل را جمع شو، دوی یې وویل ویې ټکول لرې کړل. او د اسماعیل علیه السلام اولاد بیا په دغه ځای باندې راغلل. په مکه مکرمه د هغوی قبضه راله. خو جرهم قبیله چې کله اقتدار یې پرېښوده او تښتېدل، نو د زمزم کوی چې دی نو هغه یې مکمل داسې بند کړ چې نوم یې ختم شو. د زمزم کوی ختم شو. د خاورو ډیري پې د پاسه دومره رالل چې چاته پته نه لګی چې د زمزم کوی کم دی. د پیغمبر علیه السلام نیکه عبدالمطلب په مکه مکرمه کې سرداري ورته الله ورکړې وه. د حتویم دا حصه هغه وخت کې حتویم نو، دقه ځای کې اودو، بیت الله کې دننه اودو. خوب یې ولیده، په خوب کې ورته ویلي شو وی د زمزم دا کوي او که نه وه. مختلف الفاظ په خوب کې څو څو ځله ورته ویلي شو وی د زمزم کوي او که نه وه. یو زوی یو حارس نومې و، هغه ورسره و او د زمزم کوي کنستلې شروع کړل. غیر چاپېره نور قوم قبیله مرګرتیا نه کوله، مخالفت یې کوه سره. کنستو نه پسه ده به کنستل کول عبدالمطلب صاحب، او زوی به ورسره خاوره را ایستله. د کوي غاړه ښکاره شو، ډېر زیات خوشحاله شو. د ډېرې خوشحالۍ نه وی الله اکبر. کوي وکنستې شو، د زمزم اوبه راووتلې. په کار ده چې ټول قوم زیات خوشحاله شوي وي، هغوی څه مخالفت کو. بیا دغه ځای کې تلوونه جوړ کړل، اوبه به یې راایستې او تلوونه به یې ډک کړل او حاجیانو له به یې اوبه ورکولې. قوم کې بعضې شریرانو عبدالمطلب صاحب به ټوله ورځ تلوونه ښه مزېدار جوړ کړل، ډک به یې کړل، شپې له به هغوی راله روانې به یې پکې کو. تلو به یې هم خراب کړ، اوبه به یې هم خرابې کړې. څو ځله یې داسې وکړل، سهار به عبدالمطلب صاحب بیا مرمت کړ. یو ځل یې خوب ولیده، ورته وویلي شو وی داسې اعلان وکړه چې د زمزم اوبه صرف د څښلو اجازت کوه، د نورو څیزونو اجازت نه کو. نو بیا دې نه پس چې د اعلان وکړ او خلک به راتلل، اوبو سره به یې روانې کو، په هغوی به څه بیماري راغله. خلک توبهګار شو او د زمزم اوبو او د هغې تالابونه هغې سره نقصان او شرارت یې پرېښوده. د زمزم کوي کنستو په وخت کې عبدالمطلب صاحب ډېر ستړی شو، یوازې و، یو زوی و سره، نو ستړی کېده به. دقه وخت کې یو منښته وکړله، وی یا الله که لس زامن دې راکړه نو یو به پکې ستا په نوم قرباني کوم حلالوم. دا د هغه وخت یو نظر، الله ورله لس زامن ورکړل. چې لس زامن تکړه شو، دغه وخت کې خوب ولیدی، وی هغه خوب دی تا چې مخکې منښته کړې وه، منښته پوره کړه، نظر دې پوره کړه. بچی را جمع کړل او ورته الوی چې ما منښته کړې وه چې لس زامن خو رې راکړي، نه زه به پکې یو حلالوم. اوس کم به حلالې؟ حلالېدو ته د چا زړه کېږي چې یاره زه به ځان حلال کړم. یو هم خپله اعلان نه کوي چې ما حلال کړه. نو قراندازي یې وکړله. په لسو زامنو کې چې قراندازي وشوله، د پیغمبر علیه السلام والد صاحب عبدالله د هغه نوم په قراندازۍ کې راغی. وی دې حلال کړه. خویندې راجمع شوې، بابا ته یې وژړل، بابا زموږ ډېر ښکلی رور دی، دې راله مه حلالوه. د ده په ځای باندې لس اوښانو سره ته قراندازي وکړه. نو که د لس اوښانو نمبر قراندازۍ کې راغی نو لس اوښان حلال کړه او دا رور راله پرېږده. نو بابا د لسو اوښانو او د عبدالله تر منځ قراندازي وکړله. د اوښانو نمبر را نغی، عبدالله په نمبر کې راغی، وی دې حلال کړه. بیا ورته لوریانې را جمع شوې، وی بابا ته شل اوښان او د دې رور تر منځ قراندازي وکړه. چې قراندازي شو بیا عبدالله 13 څلوېښت او 50 او شپېته او یا اتیا څلور نیمې شلې قراندازي به کېده، نوم به د عبدالله راته. وی ته سل اوښان
او عبدالله ترمنځ قرآن دازي کنه په لسم ځل چې قرآن دازي شوله نو د سلو اوښانو نمبر راغی عبدالله بچ شو نو سلو اوښان یې حلال کړل خپل نظر یې پوره کړ او عبدالله ترې بچ شو د هغې وخت نه د قتل خطا دیت سل اوښان مقرر شوي د عبدالله صاحب د بچ کېدو نه پس د بابا په ذهن کې راغله چې زوی مې زلمی دی دله اوس د کوېدنې او د واده انتظام پکار دی نو مدینې منورې ته لاړ د نیاني کلی دی مدینه منوره تعلقات دي عبدالمطلب صاحب لاړو او ځان سره زوی عبدالله هم بوته په لاره باندې یو زنانه د یهودیه او د هغې فاطمه نوم دی عبدالله ته چې وکتل نو اشاره یې ورته وکړله او دعوت یې ورکړ دعوت یې ورکړ نو عبدالله صاحب هغه ورته وویل چې زنا زه نه کوم دا حرامه ده زمونږ خاندان کې چا هم زنا نه ده کړې دا کار زه نه کوم بدکاري نه کوم دې نه مرګ ښه دی مرګ به قبول کړم خو دا کار به ونه کوم مخکې لاړ عبدالمطلب صاحب په یو کور کې دوه جینکې وکتې د تره لوریانې وې نو یوه یې خپل ځان له وغوسته او یوه یې خپل زوی له وغوسته عبدالمطلب صاحب یو کور کې دوه جینکې د تره لوریانې یوه یې ځان له وغوسته او یوه یې خپل زوی له عبدالله له وغوسته او نکاح یې وکړله آمنه بیبي د پیغمبر علیه السلام مور بیبي په دغه موقع باندې د هغې نکاح د عبدالله صاحب سره وشوه څه وخت تیر شو او بیا واپس راتلل مکې مکرمې ته هغه ښځه یهودیه چې په لاره کې دوی له دعوت ورکړو بیا ولاړه وه نو عبدالله ته بیا وویل وی زه زناکاره ښځه نه یم بدکرداره نه یم چې ګنې ما تاله دعوت درکړ او ستاړه کې به راشي چې دا خرابه وه زه خرابه نه یم او ما که تاله دعوت درکړې نو ما یو نور نبوت ستا په تندي کې لیدلی دی آسماني کتابونو نه ما ته هغه معلومه شوله یهودیه او عالمه وه وی ستا په تندي کې نور د نبوت ځلېده ما وی چې دغه نور به زما جولې ته الله راولي ته به ما سره یو ځای شي اخري پیغمبر به زما نه پیدا شي خو هغه زما په نصیبه کې نه وه بله ورځ ته هغه ناوسته هغه به د امینې بیبي په جولۍ کې راشي کني زه بدکرداره نه وم چې ما تاله دعوت ورکړم دې نه پس الله پاک پیغمبر علیه السلام پیدا کو د پیغمبر علیه السلام د پیدایش نه لږ وړاندې عبدالله صاحب وفات شو پیغمبر علیه السلام پیدایشي یتیم د پیدایش نه مخکې بابا وفات شو او بیا د اپریل میاشت وه انګریزي میاشت د اپریل وه او د اسلامي سپومې والا میاشت ربیع الاول وه او دا زمیدار چې کومې میاشتې یادوي نو دا د جیټ میاشت وه او د ګل ورځ وه صبح صادق د ګل ورځ او صبح صادق د سحر شل منټه د پاسه 4 بجې وي چې د مکې مکرمې په ښار کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدا شو شل منټه د پاسه 4 بجې وي نو هغه وخت کې ګړۍ وه نه ګړۍ خو نه وه ماهرین د جغرافیې هغوی دا ټوله ځمکه په دې باندې داسې فرضي خطونه راښکلي دي دا ګلوب چې وګورئ قرا ګلوب
نو په دې باندې څه اوږده او څه په پلنو خطونه دي طول بلد او عرض بلد ورته وایي. نو دغه ماهرینو هغه حساب کتاب کړی دی د هغې ټیم چې صبح صادق کې په اپریل کې د جیټ میاشت ربیع الاول صبح صادق دغه وخت کې به څو بجې وي. نو اوسني حساب سره چې هغوی بیا حساب کتاب وکړو وایي دا 20 منټه د پاسه 4 بجې وي او بالکل صبح صادق ټیم د سحر ټیم. پیغمبر علیه السلام پیدا شو. دې ټیم کې ولې پیدا شو؟ په دې کې اشاره وه ګوره مخکې توره شپه تېره شوله تکه توره تیاره وه شپه وه ختمه شوه. د شرک او د کفر چې څومره تیارې وي نو لاړې هغه هم ورسره ختمې شوې. صبح صادق راغی اوس امید دی چې ډېره رڼا را روانه ده. نو پیغمبر علیه السلام پیدا شو. نو د صبح صادق نه تر د نور خطو پورې بیا هم تیاره وي او دا تیاره نورو ختمیږي رڼا راځي. نو د پیغمبر علیه السلام د پیدایش نه 40 سال عمر پورې چې نبوت را ملو نه دی نو دا داسې دی لکه د صبح صادق نه نور خطو پورې ټیم. نو چې نور سیره ووایي نو شعاګانې نه ښکاري. نو چې نبوت ملو شو په 40 کاله باندې نو بیا هم د نبوت هغه شعاګانې ګیر چاپېره داسې تیزې تیزې نه ښکارېدې. د نور خطو نه وروستو څه ټیم مکروه وي چې د نور سترګې ته ګوري نو کتې شي ورته خو بیا وروسته د نور شعاګانې داسې تیزې شي چې بنده ورته ګوري نو سترګې برېښي. نو په ابتدا کې د پیغمبر علیه السلام د نبوت د شعاګانو ته کافر او کتې شو زورونه او ظلمونه ورسره کولی شو. او چې کله وخت تیر شو او د نور شعاګانې تیزې شوې نو بیا د کافر سترګې برېښي ورته کتې شي. نو د ګل په ورځ باندې پیغمبر علیه السلام په مکه مکرمه کې الله پاک پیدا کړ. د ربیع الاول سویمه وه مشهوره دا ده چې دا 12 ربیع الاول و 12 د ربیع الاول و خو تحقیقي خبره دا ده چې دا 8 ربیع الاول و 8 تاریخ د ربیع الاول. اهل کتاب په دې باندې الله په تورات او په انجیل کې خبر کړو د پیغمبر علیه السلام تمام نشانات تورات او انجیل کې وو. په کومه شپه چې پیغمبر علیه السلام پیدا کېده یو یهودي تاجر راغلی یهودي تاجر او د سحر هغه ملګرو ته وویل د مکې خلکو ته وی تاسو لږ دې مکه کې وګرځئ چې ته ماشوم پیدا شوی دی. نو خلک لاړه ګیر چاپېره تپوس یې وکړو وی د عبدالمطلب صاحب نوسی شوی دی یتیم پیدا شوی دی د ابو طالب په کور کې شوی دی یتیم ماشوم پیدا شوی دی. نو دغه یهودي تاجر دوی دا ماشوم به 3 ورځې د مور پی نه اخلي دا ماشوم 3 ورځې د مور پی نه اخلي ما لږ بوځې وله. نو چې دغه تاجر د پیغمبر علیه السلام لیدو له لاړه او پیغمبر علیه السلام یې ولیده بېهوشه را پرېوته ډېر وخت بېهوشه بیا په هوش کې راغی. چې هوش کې راغی نو خلکو چې تپوس کوي دا ولې تا باندې څه تېره شو؟ وی من په تورات کې لوستی دي چې نبی آخر زمان صلی الله علیه وسلم به په مکه کې پیدا کیږي او د یعقوب علیه السلام نه وروسته تر اوسه پورې تمام پیغمبران بني اسرائیلو کې پیدا شو. نو موږ وایو که دا پیغمبر هم زموږ خاندان بني اسرائیلو کې راغلی وی ښه به وي هغه بنو اسماعیل کې پیدا شو د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې زموږ د خاندان نه نبوت قوت نو په ما څه چلو شو را پرېوته نبوت زموږ د خاندان د بني اسرائیلو نه لاړ بنو اسماعیل ته راغی. وی تا وی چې دا ماشوم به 3 ورځې پی نه خوري د مور پی به نه خوري دا ولې؟ وی تورات کې دا لیکلي وو چې دا ماشوم پیدا شي یو جني یو پیرې هغه به راشي خپله قټه ګوته به د په خولې باندې کېږدي نو دی به ځکه پی لري. وګوره دغه وخت کې پېژندلی چې په حقه پیغمبر دی خو نه یې مني. د پیغمبر علیه السلام پیدایش نه مخکې مور بیبي یې خوب لیدلی
او په خوب کې ویني چې د دې ګېډې مبارکې نه دی او تیزه رڼا را ووتله او هغه رڼا د شام محلاتو ته ورسېدله غیر چاپېره ملکونه د هغې قلاګانې بنګلې وغیره پې ولیدې شولې عبدالمطلب صاحب د پیغمبر علیه السلام د پاره نوم خوښ که محمد صلی الله علیه وسلم نو چاته تپوس وکړو وی دا نوم دې ولې خوښ کړ ستا خاندان کې دا نوم نشته د دې نه مخکې هېڅ چا دا نوم نه دی ایښی محمد نوم تر اوسه چا ایښی نه دی تا خپل وسیله دا نوم ولې خوښ کړ هغه وایي خوب مې ولیده زما د ملا نه یو زنځیر راووته او دا زنځیر یو سر اسمان ته رسېدلی دی بل ځمکې ته رسېدلی دی یو سر مشرق ته ورسېده بل مغرب ته ورسېده او بیا د دغه زنځیر نه یو غټه ونه جوړه شوله ډېر لوی لوی شاخونه دي او په هغې شاخونو کې ګڼې ګڼې ونې دي او هر یوه پاڼه هر یو شاخ کې پاڼې دي او هر یو پاڼه چې د نه هغه ځلیږي پړق وي او بې شمېره خلک په هغې پورې نښتي دي بیا د عربو خلک راغلل تبر ورسره دی او په دې ونه باندې ګزار کوي دا ونه وایي خو بیا یو تکړه سړی راغی او چې چا به د دې ونې د وهلو کوشش کوي هغه به دفع کول وی تعبیر والو د دې تعبیر دا کړی دی چې ستا په اولاد کې یو داسې عظیم شخصیت پیدا کېږي چې د مشرقه تر مغربه به هغه د حمد و ثنا لایق وي مشهور بشي په خلکو کې او ټول خلک به یې تابعداري کوي وی د دې وجې ما ورله نوم کېښود محمد ستایلی شوی داسې ښکلي نوم یې ورله کېښوده چې هر مسلمان د پیغمبر علیه السلام نوم مبارک اخلي نو دوه ځله یې ښکلی محمد په شروع کې میم د دواړه شونډې راغونډې شولې ښکلی کړ او د پرېښودو نه وروسته بیا شونډې راغونډې شي محمد بیا دوباره ښکل کړي هر ځل نوم د ښکلولو قابل دی او مور بی بی والا محمد نوم کېښوده او دویم روایت کې دی چې مور بی بی والا نوم احمد کېښوده عیسی علیه السلام خپل قوم ته ویلي ومبشرا برسول یأتی من بعدی اسمه احمد زه تاسو له زیرې درکوونکی ما د یو رسول یأتی من بعدی ابا زمان رست راځي اسمه احمد د هغه نوم به احمد وي صلی الله علیه وسلم دې پورې دا د پیغمبر علیه السلام د پیدایش حالات دي مخکې ټول عجایبات دي ښکلي ښکلي حالات دي د پیغمبر علیه السلام الله دې ټول مسلمانان د پیغمبر علیه السلام د حال نه خبر کړي او مینه محبت د صحابه کرامو خو ډېره زیاته وه او زمونږ دې هم خدای پاک د پیغمبر علیه السلام سره ښکلې مینه محبت نصیب کړي د پیغمبر علیه السلام محبت د دواړو جهانو د کامیابۍ راز پکې دی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين